نن هم ډیره زیاته مهمه او ضروری خبره کول غواړم. تاسو به لیدلي وي ملګرو چې پېښور خیرګري په هر وطن کې پیسې، چندې او خیرونه غواړي. دغسې دلته په UAE یعنې اماراتو کې هم خلک پیسې غواړي. مختلفې حربې او طریقې استعمالوي. دلته به ټیکاداران راولي، د ورځې خپل ټارګټ ورکړی وي چې 100 درهمه به راوړې، نورې پې د پاسه بیا ستا دي. بیا دغه خلک د مدرسې او جوماتونو په نوم چندې غواړي. چا به د پلار او بچو عکسونه او تصویرونه راخستی وي چې دوی سخت بیماران دي او را سره مدد وکړي. دغسې دوی مونږ ایموشنلی بلیک میل کی او مونږ تیر باسي. کله کله به درته کمرې ته را دننه وځي. که څوک وي نو خیر وغواړي، او که څوک نه وي په کمره کې نو چې پراته هر څه وي قیمتي، که ستاسو باټوه وي او که موبایل، سمدستي اوچت کی. ډیرو خلکو ته یې دغسې چونې لګولې دي. چونکې دلته په اماراتو کې خیر غوښتل غیر قانوني او الیګل دي. ډیر یې دغسې خلک جیلونو ته اچولي او ډیپورټ کړي دي. خو بیا هم د هغې نه نور زیات او سیوه راځي، ځکه چې موږ پوهیږو نه سادهګان یو او په دې کې خوږه او درنه پیسه ده. نو بیا دوی داسې ځایونو ته ځي چرته چې پاکستانیان او سپیشلی پښتانه ډیر وي. په دیرو او کیمپونو به ګرځي. خیرګري هم 95% پاکستانیان وي. نو زمونږ د خلکو په زیات زړه دردیږي او سوځي، نو ځکه امداد هم ورسره زیات کوي. ګرانو مسافرو ملګرو، تاسو دې ته سوچ وکئ چې یو سړی دوبۍ ته د پاکستان نه په ویزټ راځي نو کم از کم 1.5 لاکھ روپۍ لګي. نو که په دې کې پیسې نه وای نو څوک خدای والی چې دومره پیسې به یې لګولې. دا ټول پېښور خیرګري او بیګرز دي. دوی ته 1 درهم مه ورکوئ. په کلي او محلې کې به تاسو ته معلوم وي چې اصلي ضرورتمند او حاجتمند څوک دي. همدا هغوی سره مدد او امداد وکړئ. بله ضروري خبره ده چې هر سړی دې د خپلې کمرې او پلیټ دروازې لاک، کلپ او تاله ساتي، نو محفوظ به وي. ګنې ډېر یې توت ته خېجولي دي او بیا پسې ستاسو نمبر دی. خو ګرانو ملګرو، ما ته خو دغسې ملنګي خوند را کوي کومه چې شاعر په دې شعر کې ستایي او وایي چې ملنګ سړی یم بچاهي په لاس کې مه راکوئ. ملنګ سړی یم بچاهي په لاس کې مه راکوئ. هسې نه ټول جهان لوګی کمه د یار سترګو ته.